طالبان په افغانستان کې د واک د بیرته ترلاسه کولو د څلورمې کلیزې د لمانځلو په درشل کې دي. 4 کاله وړاندې کله چې د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه له 10 کلنې بې ګټې جګړې وروسته ووتل، طالب جنګیالي له کوم جدي مقاومت پرته د افغانستان پلازمینې کابل او ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتل. افغان امنیتي ځواکونه چې کلونه یې د لویدیځ لخوا په جوړښتونو کار شوی وو وپاشل شول او ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه ووت. څلور کلونه د افغان ولس په مجموع کې او خاصتا د افغانو میرمنو لپاره یو ستر آزمون او یو سخت نه جبران کوونکې ورځې دي چې دوی تیروي، ځکه چې افغان میرمنې او نجونې تقریبا د ټولنې څخه کاملا حذف شوي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، کار نه لري، سفر نشي کولای او خپل زده کړو ته لاسرسی نه لري. د 2021م کال د اگست په 15مه زرګونه ملکي وګړي چې په بې صبرۍ یې هڅه کوله له افغانستان څخه ووځي د کابل هوایي ډګر ته ورغلل. ځینو ان د امریکا د پوځي الوتکو په وزرو پورې ځانونه راځوړند کړل. څو ورځې وروسته د یو ماشوم انځور خپور شو چې په اغزن تار اړول کېده او یو امریکایي سرتیري ته سپارل کېده چې د ډیرو افغانانو د ناهیلۍ سمبول و. افغانستان ته د طالبانو له بیا راتلو وروسته لومړني لاریونونه د 2022م کال د اګست په 18مه په لږ تر لږه 2 ښارونو کې ترسره شول. طالبانو په جلال آباد کې پر لاریون کوونکو ډزې وکړې چې لږ تر لږه 3 کسان یې ووژل او له 12 څخه زیات یې ټپیان کړل. بله ورځ لاریونونه د کابل په ګډون نورو ښارونو ته هم وغځېدل. د 2022م کال د اګست په 26مه داعش د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې ځانمرګي برید وکړ چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون یې 15 کسان ووژل. د 2022م کال د اګست په 13مه شپې مهال امریکایي سرتیري په الوتکه کې سپاره شول چې په افغانستان کې د امریکا 10 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا پوځ د 82مې هوایي فرقې د قومندان جنرال کریس داناهیو عکس خپور کړ چې د وروستي امریکایي سرتیري په توګه د کابل په هوایي ډګر کې 13 الوتکې ته د پورته کېدو په حال کې و. د 2022م کال د سپټمبر په 8مه د طالبانو لخوا په یو خبري شوی ویډیو کې د ډالۍ د پنځیر د والی په دفتر کې خپل بیرغ پورته کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویل چې طالبانو د پنځیر لنیولو وروسته د هیواد بشپړ کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې د مخالفو ځواکونو یوه ډله او مشري احمد مسعود کوي ژمنه وکړه چې د پنځیر ولایت د مرکز له سقوط وروسته هم د طالبانو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي. د 2022م کال د سپټمبر په 9مه طالبانو اعلان وکړ چې مولا حسن اخوند چې د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي مولا عمر نږدې ملګری و د سرپرست لومړي وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د 2022م کال په نومبر میاشت کې د طالبانو ځواکونو په کابل کې یو پوځي ننداره ترسره کړه چې د امریکا جوړ شوي زغروال موټر او روسي چورلکې یې کارولې. د 2023م کال په می کې د طالبانو چارواکو ښځو ته امر وکړ چې خپل مخونه په عامه ځایونو کې پټ کړي. هغه اقدام چې خلکو ته د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ سختۍ او محدودیتونو ور یاد کړل. طالبانو د 2022م کال په ډسمبر کې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو ورتګ منع کړ. د ولږ او د بدبختي کچه دومره پورته ده په افغانستان کې، تاسو فکر وکړئ چې له هر 4 نفر یوه میرمن وږې ده. دا لوی خبرداری په افغانستان کې 20 میلیونه کسان اوس هم په کومکونو باندې به مثلا متکی دي که هغه ته ونه رسېږي خوارځواکي سره مخامخ کېږي. ماشومان مړینه اوس هم د خپله چې صحي خدمات محدوده شوي دي. تنها د امریکا له کومکونو بندېدلو سره تقریبا 400 څلوېښت که څومره کلینیکونه تنها هغه بند شوي دي. د 2023م کال په می کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ثبات په اړه اندېښمنه ده. It is difficult to overestimate. د افغانستان د وضعیت د خرابوالي د شدت اټکلول ستونزمن کار دی. دا د نن ورځې په نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران دی. In the world today. چین د 2023م کال په سپټمبر کې په کابل کې نوی سفیر وټاکه او لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې پورته کړ. د 2023م کال د اګست په 4مه په سلګونو افغانان او طالب جنګیالي د کابل سړکونو ته راووتل تر څو د افغانستان په پلازمینه کې د طالبانو د واک ته د بیرته راستنېدو 3 کلیزه ولمانځي. روسیې د 2025م کال د جولای په 4مه اعلان وکړ چې د طالبانو د نوي سفیر باورلیک منلي دی او لومړنی هیواد شو چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. له هر څه نه مخکې موږ د روسیې فدراسیون د دې اقدام چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژاندو هرکلی کوو
او دغه جرأتمندانه اقدام چې د روسیې فدراسیون وکړو دا به ان شاء الله د نورو لپاره هم یو مثال وګرځي. د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د ښځو او نجونو ځپل، راستنېدونکو ته د زیان رسولو او د مذهبي لږکیو د ځورونې وضعیت تر بل هر وخت ډیر د اندېښنې وړ دی.